په دا باندې دا یادو چې د کارګورې لانجه چې کله وشوه بیا ایسي صاحب روغی جامیل و بیا ایسي صاحب خدای شته په دا کې ښکلی رول ادا کړ او مثال کومینې سره بچ کړل د کومې بچ کول یې وکړل او میږ ډېر درنه خواشولي او پانه با چې دا کیسه کله پوره میږ فیصله کیسه سره وکړله روغلي څورې زه وواتې جامیل به مخه اعلانونه وکړل خو غلط بلط یې وکړل بیا میږ ایسي ته ورغلي چې وایي صاحب دا سړی په غلط فهمي کې تللی دی غلطې کیسې بجه کوي دا قومینه ته شک وچو بادي ته والا سیخ کړي نوې بادي دغه نه جوړېږي بیا د دغه نه ایسي ته میږ وویل چې جامیل میږ نه کی په دا فیصله کې میږ ته قابل نه دی په دا وجه چې د دغه سړي مخکې کیسه دره کیسې وکړه چې میږ نفرت ته نه وشو بیا دغه نه سره وژغېدي خو اخر میږ د شپږمې په 14 تاریخ باندې دای معزول کړ چې معزول هم کړ دا پارین دای ورچک شوی دی د شپږمې 13 تاریخ یې پیښولی دی دای میږ انکالن کې معزول کړی په یوه میاشت دوی میاشتې مخه و ایسي ته پاته دو په دا کې په دا ورځې په 2 ورځې مخه اډیشنل پولیټیکل روغی بیا دغه سره هم جلګه وکړه ایسي و بیا هم خبرې سره وکړې بیا دغه اډیشنل وویل سمې خبرې وکړې ایشور سړی و چې دا خو ضروري نه ده چې مثال یوه کیسه کې پارک روشي قرآن ټکي دي چې دا وشي خو بیا توستا زمان سپون نور در که وکسه چې غلطه دو کاسی خادو بیا میږ اډیشنل ته و چې دا به دا خبره اندو ایسي په څنګ کې ورسره نو سوه دای و بیا میږ 3 ځلې خل دا فیصله ورسره وکړه چې دا بالکل ښه خادو عید 15 مارچ یې میشته هغه وکړله چې تاسو روشئ سره وژغېږي جامع چې کوم کاغذ چې کړی دی دی زبردستي کړی دو زیاتی کړی دی دای میږ د مخه مزول کړی و د میږ په تاریخ نه یو ورځ یې مخه فیصله جواته کړه او فیصلې 2 میاشتې شي چې د فیصله کړې وه بیا د ویله نه جواتوله دو پغزې کې جواتوله چې کله میږ دی معزول کو دپاره نه یو ورځ ورته مخه شو دا فیصله بنیادي غلطه کړې دو زیاتی یې کړی دی د قومي جنګول ته دا کیسه پیش کړې دو او میږ یک طرفه فیصلو دی غون ونه ولیکو په یک طرفه فیصلو ونه د تاسو نشي ورکولی د ملک زګایز لیکل چې دا یک طرفه ورکو خو کاشي په دا حکومت گاوه دی په دا اډیشنل پولیټیکل گاوه دی په دا ایسي گاوه دی کاوي خو ایسي او د دسخط کړی و خو دسخط خیر نه کړه ورته دا سازش کړی دی یوه د کوم به ذاتي یوه د کوم بادي جوړه کړې دو دا سړی د کوم بادی جوړوي او د سره میږ دا فیصله نه دو کړې نه حکومت کړې دو نه میږ کړې دو زون ته یوه فیصله ولیکله میږ حکومت سره په دا باندې فیصله وکړه چې د توري مزید ضرورت نشته حکومت ته سټیټ ملک یې میږ د تو فیصله ته ارکالی یې ایسي صاحب فیصله رو وکړه او دا 3 میاشتې شي چې میږ ایسي ته ورچي ورته نوستي د دغه ایسي خبره مانی او دغه ایسي چې په ونه کې کومه وخت تېري وکړه غلطي یې سپرې و کوم سره نه وکړه نه د سړي سره زیاتی وکړه د میږ چې څوره فیصلې وې په هم نیال کړې دي او 20 میټر کالی ورته اډیشنل ته او دا فیصله ته میږ دته نوستي چې اډیشنل سره هم کړې دو میږ د سره منصب کې